بل هغه بیان چې الله عزوجل دې بنده ته پراخه رزق ورکړي، چې الله تعالی جل جلاله دې بنده ته پراخه رزق ورکړي. یو په هغو اسبابو کې شرع نه کول چې مور و پلار لره، مور و پلار ته شرع نه کول، شرع کول مور و پلار ته د دې څه فقر پیدا کیږي، مسکنت پیدا کیږي، کفر جنې پیدا کیږي او کمزوري د ایمان جنې پیدا کیږي. که یو سړی غواړي چې په رزق کې برکت ولویږي، دعا جې ورته وکړي مور و پلار ته، او دعا کول مور و پلار ته په رزق کې زیادت راځي، برکت راځي او په عمر کې برکت راځي. نو دا بل اسبابو یو سبب د اسبابو څخه د دې چې الله تعالی په رزق کې د انسان برکت واچي. بل د رزق د پراخي طریقه په دې من مجربات الصالحین فی کشف قرب المکروبین په داغه 310 صفحه کې اتباع د سنت ده، د سنت طریقې تابعداري کول، چې سنت طریقه درته راورسیږي دا د محبوب علیه السلام سنت طریقه ده. په دې الله تعالی جل جلاله دا سړی ته غنا ورکوي، انجمړي رزق ورکوي چې د سنت طریقې تابعداري کوي. او مخالفت کول د سنت طریقې سره د دې څخه فقر او مسکنت پیدا کیږي. دا دغه حدیث لاندې لیکي چې سړی د ضرورت ځای ته ننوځي چې پښه به در مخه کوي او چې د اخوا راوځي رسته پښه به در مخه کوي. نو مطلوب پکښې دا و چې رزق د پراخي لارې شروع وي. نو دا دعا کول که ټول امت ته وي او که مور و پلار ته وي، دا د رزق د پراخي لار د الله تعالی جل جلاله د رحمت لارم ده او د رزق د پراخي لارم ده. د دې ته نږدې ورته حافظ جلال الدین سیوطي په حویل الفتاوا کې دا د معروف کرخی سا مبارک سره دا واقعه راخي که چا هر ورځ لس واره دغه دعا وکړه د محبوب علیه السلام امت ته، الله بیا د قیامت په ورځ په ابدالانو اولیاو کې راپورته کړي، په ابدالانو اولیاو کې به دی ولیکل که چا د محبوب علیه السلام امت ته دغه دعا کول، اللهم ارحم امت محمد صلی الله علیه وسلم، الهی رحم د محبوب علیه السلام پر امت وکړه لس واره ده، الهی غم استکه د محبوب علیه السلام د امت سره، الهی رحم د محبوب علیه السلام پر امت وکړه. که چا دغه دعا د ورځې لس واره ویل، الله تعالی به په ابدالانو اولیاو کې راپورته کړي، الهی اصلاح که امت د محبوب علیه السلام او غم استکه د محبوب علیه السلام د امت سره او رحم وکړه د محبوب علیه السلام پر امت باندې. دا درې ټوټې که چا د ورځې لس واره ویل، په ابدالانو اولیاو کې به د قیامت په ورځ الله راپورته کړي، په هغو کې به ولیکل سي. دام هغه خبرې ته ورته خبره ده چې امت ته دعا کول دا د رزق د پراخي علامه ده. شرع کول د الله و مخلوق ته دا د انسان رزق کموي، په رزق کې برکت نه راځي. او یو بل روایت هم جلال الدین سیوطي صاحب په حویل الفتاوا کې دوم جلد کې 240 صفحه کې راغلی. هغه روایت داسې د ابدالانو اولیاو مقام ته هغه څوک بل هغه څوک په سخا او مسلمانانو ته په نصیحت کولو رسیږي. د دې اولیاو چې ابدالان اولیا جي د دوی مقام ته په یو بل طریقه هم سړی رسیدای سي، په سخا سره چې د الله و مخلوق ته سخا کوي او په نصیحت کولو د الله تعالی و مخلوق ته ښه لار وښي. نو دا د رزق د پراخۍ لارې وي او دا د اولیاو وصیتونه وه. وما علینا الا البلاغ المبین.